محترم حاضرینو، ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. دی آیات مبارک الله تعالی مومنانو ته د یا ایها الذین آمنوا فالفاظ باندې خطاب کوي چې ایمان والا انسانانو، اے هغه انسانانو چې تاسو زما پر ذات باندې ایمان او یقین لرئ. مفسرین لیکلي دي چې د دې آیات سره د دې خطاب سره د الله تعالی د دې مؤمنانو سره ډېر محبت او ډېر مینه معلومیږي، او دا خطاب د الله تعالی د ډېر رحم او د ډېر شفقت والا خطاب چې الله تعالی مؤمنانو ته کوي. ځکه عام طور تاسو په عرب کې لیدلی دي چې سړی کله یو چاته خطاب کوي نو د خطاب دوی طریقې دي. چې کله یو څوک چاته وینا کوي د وینا دوی طریقې دي. یو طریقه دا ده چې هغې په نامه باندې یاد سي، د هغې څه وروسته بیا خبره ورته وسي. او دویمه طریقه دا ده چې هغې هغه د قرابت، هغه د خپلولۍ په رشته باندې یاد سي، د هغې څه وروسته خبره ورته وسي. لکه پلار چې کله بچي ته خبره کوي نو د خبرې یو شکل دا دی چې هغه بچی په نامه باندې یاد کې فلانکی دا کار وکړه، او دویم شکل دا دی چې هغې د قرابت په رشته باندې ورته بچی دا کار وکړي، زوی دا کار وکړه. نو دا ښکاره خبره ده چې دې دویمه خبره کې په دې دویم خطاب په دویمه وینا کې د دې پلار د بچی سره ډېر محبت او مینه ښکاره کیږي چې په اوله وینا او اول خطاب کې هغه محبت او مینه نه ښکاره کېدله. خو دا یو حقیقت دی چې د دې جذبې سره، د دې حقیقت سره هغه څوک ولدي چې هغه د دې جذبې سره اشنا وي. چې کله یو څوک ماته دا وایي چې بچیا، چې کله یو څوک ماته دا وایي چې زویا، نو د هغې په دې الفاظو کې زما سره څومره مینه او څومره محبت ښکاره کېږي. او چې کله سړی د دغه مینې او محبت څخه محروم او بې نصیبه سي چې یاره د مځکې پر مخ باندې اوس داسې څوک نسته چې هغې ماته د زوی او د بچي په الفاظو باندې وینا وکړي، بیا د سړي سره څومره افسوس وي او بیا سړی د ډېر غټ افسوس او ارمان سره مخامخ. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی یو بچی ورکړی، خو د حضرت ابراهیم علیه السلام بچی د ډېرو دعاګانو او د ډېرو غوښتنو څخه وروسته و. د حضرت ابراهیم علیه السلام د دې بچی سره ډېره مینه وه، د حضرت ابراهیم علیه السلام د دې بچی سره ډېر محبت و. لیکن چونکې د الله تعالی د طرفه ابراهیم علیه السلام باندې امتحان رالی، نو الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا بچی به ته ذبح کوې او دا بچی به ته ختموې. حضرت ابراهیم علیه السلام چونکې د ډېرو انبیاو پلارو، د حضرت ابراهیم علیه السلام په نسل کې 10,000 انبیا تیر سو. نو چې کله یو چا سره ایمان ډېر لوی ورسره د الله د طرفه پر هغې باندې امتحان هم دغومره لوی راځي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان ډېر لوی رالی چې هغه د بچي د ذبح امتحان دی. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بچی د مینا درې ته راولي او لمر و سر ته را رسیږي او د غرمې وخت دی، او د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر دی وخت یا 90 کاله دی یا 98 کاله دی، د یو بوډا سړي په شکل باندې ولاړ دی، او د غره په لمن کې یو 6 کلن و کلن بچی ورته ولاړ دی. او حضرت ابراهیم علیه السلام پر یو کاڼي باندې چاړه تیروي او دی بچي ته څه وایي، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ورته بچی ما خو په دې خوب کې دا لیدلی دی چې زه به تا ذبح کوم. چونکې د ابراهیم علیه السلام دی وخت کې د دې بچي سره بې فنا محبت، او د ابراهیم علیه السلام دی وخت کې د دې بچي سره نهایت مینه او ډېر شفقت. نو ځکه ابراهیم علیه السلام هغه بچي ته په نامه باندې نه وایي چې اسماعیل زه تا ذبح کوم،
د خپل شفقت په خاطر باندې هغې د هغه رشتې د قرابت په الفاظو ورته ګډ دی او خطاب ورته کوي، ورته یا بنی انی ارا فی المنام. مفسرینو لیکلی دی چې کله الله تعالی د قرابتو د رشتې په الفاظو باندې مؤمنانو ته خطاب کوي چې یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، دا هغه رشته ده چې د الله تعالی او د مؤمنانو په مابین کې دا هغه قرابت دی چې د مؤمنانو د الله په خپل ربوبیت باندې منلی دی چې دا زموږ رب دی، دا زموږ معبود دی، او ځانونه د دې خپل رب د پاره بندگان بللی دي او پر دې رب باندې ایمان او یقین ساتلی دی. چې کله الله تعالی د دې مؤمنانو سره د دې قرابت او د رشتې په الفاظو باندې خطاب کوي، نو دی کې اشاره دی حقیقت دی چې وروسته کوم خبره را روانه وي نو الله تعالی ورته دې خبره ته ډېر متوجه سئ، دا خبره ډېره د محبت خبره ده، دا خبره ډیره د شفقت خبره ده، دا خبره ډیره د همدردۍ خبره ده، او دا خبره ډیره د غمخوارۍ خبره ده چې مؤمنانو کوم خبره زه تاسو ته پیښوم. تاسو دې خبره باندې لږ غور وکړئ او تاسو پر دې خبره باندې لږ فکر وکړئ. مؤمنان هغه خبره الله تعالی د مؤمنانو ته کومه پیښوي. الله تعالی د مؤمناتو یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے مومنانو خپل ځانونه، خپل بچان، خپل زنان، خپل خاندان دا ټول د جهنم د اور څخه وساتئ. او ورته د جهنم څنګه اور دی؟ التي وقودها الناس والحجاره، چې د هغې بلیدل یا په ډبرو دی یا په کاڼو دی یا د انسانانو په کپرو باندې دی، او هغې داسې اور دی چې علیها ملائکة غلاظ شداد، پر هغې باندې ډېرې غلیظې او شدیدې ملایکې مقرره دي. لا یعصون الله ما امرهم، هغې د الله تعالی د امر نافرماني نه کوي، ویفعلون ما یؤمرون، هغې د الله تعالی امر فرضی کولو ته همیشه انتظار کوي. نو الله تعالی انسانیت ته دا وایي چې سړی خبره پر دې ځای باندې نه ده ختم چې د کور مشر دینداره سو، هغې همیشه لمانځه له راځي، هغې په صفیاول کې په لمانځه باندې ولاړ دی، او هغې د الله تعالی عبادات کوي، او هغې د نافرمانۍ او د ګناه څخه ځان ګوري، او دی بس مطمئن ناست دی چې ما خو خپل کار وکړی. نه، د کور د مشر مسؤلیت هغه صرف د ځان عبادت نه دی، د ځان د جهنم څخه محفوظه کول نه دی، بلکې د هغې مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې ځان د جهنم محفوظه کوي، دغه رقم به خپل بچان او خپل خاندان د جهنم څخه محفوظه کوي. او که دی په دې باندې مطمئن دی چې بس زما په عبادت باندې زه خلاصېږم، نو الله تعالی ورته وایي چې ستا عبادت ستا د خلاصوالي ذریعه نه ده، بلکې ستا عبادت او ستا د بچو عبادت او ستا د ټول خاندان پر عبادت راوستل دا ستا مسؤلیت دی، دا ستا ذمواري ده. نن سبا چې زموږ معاشره کې ګورئ نو فلار او د کور مشر او بوډا دا به ذات خود ډېر دینداره وي، دی همیشه لمانځه له راځي، او دی په صفیاول کې لمونځ کوي، او همیشه وخت په عبادت کې تیروي، دی همیشه زکات ادا کوي، دی همیشه صدقات کوي، او دی د الله تعالی په ټولو اوامرو او نواهیو باندې عمل کوي. لیکن د هغې غریب بچانو ته چې ګورې نو د دو د دې بچانو په مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی. د هغې د کور زنانو د کور ماحول ته چې ګورې د د عبادت او د کور د رواج او د ماحول په مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی. د رخ او توجه د مشرق طرف ته ده، د هغې رخ او توجه د مغرب طرف ته ده. نه د هغو سره د لمانځه کولو فکر ورسره وي، نه د هغو سره د الله تعالی د فرایضو ادا کولو احساس ورسره وي، نه د هغو سره د ګناه څخه د ځان د حفاظت کولو یو ترتیب معلوم وي. بس د کور مشر په دې باندې خوشحاله دی چې زه خو په خپله لمانځه ځم او زه خو په خپله عبادت کوم او زما زندګي په عبادت کې تیریږي، ما خپل مسؤلیت سر ته رسولی دی. په دې خبره باندې ښه سر خلاصول چې د کور د مشر او د فلار دا مسؤلیت نه دی چې هغې به صرف د خپل ځان د جهنم څخه د نجات بندوبست کوي،
لکه څنګه چې د خپل ځان د نجات بندوبست د کور د مشر ذمہواری ده دغه رقم د خپل بچو د جهنم د خلاصون بندوبست کول او د خپل خاندان د خلاصون بندوبست کول او د خپل ماتحتو انسانانو د خلاصون بندوبست کول دا هم د کور د مشر ذمہواری ده او دا د غي مسؤلیت ده او د قیامت په میدان کې د غي صدا پښتنه کیږي صرف دا نه معنا چې وظیفه المنز کوم نو زما مسؤلیت ختم سو کچیری د بچانو متعلق دی په مسؤلیت کې کمزوري وکي بیا به د قیامت په میدان کې د بچانو د خبري معلومات او پښتنه د سکیږي د هغه کمزوري سزا به د تور کول کیږي او ډیر زله د بچانو په عمل کې بده ماخوذ بلل کیږي نو الله تعالی د انسانانو ته یا ایها الذین آمنو اے مومنانو قو انفسکم واهلیکم نارا تاسو بخپل ځان او خپل بچان ټول د جهنم څخه ګورئ نو یو خو الله تعالی د قرآن په دې آیات کې انسانانو ته د خپل مسؤلیت د خپل ذمہواری ترتیب بیانوي او د دې په ضمن کې الله تعالی د یو سوال جواب هم کوي چې عام طور نن سبا زموږ پر دې لسانو زبانو باندې غسوال ډیر جاری چې کله د یو چا بچی بی دینه یو د دین سره نه ولد او ناشنای نو چې کله ته هغې ته خبره وکې چې سړی دینداری ده او د دې بچانو یو ښه تربیت وکړه او د دې بچانو پر دین باندې راګرځول وکړه او دا بچان د خپل دین ته متوجه کړه دا بچان د قرآن سره ولد کړه دا بچان د دین سره ولد کړه بچانو ښه تربیت وکړه نو دی به څه درته وایي دی په ډېر افسوس باندې او په ډېر عاجزي باندې یو خبره درته روانه کړي و یاره مولوي صاحب د بچانو د تربیت می ډېرې محنت او ډېرې خوارۍ وکښې په فلان مدرسه کې مې ځای ورونیوی پلانکي استاز ته مې په لاس وله ورکړو او په پلانکي ځای کې مې د هغې د بندوبست د ترتیب بندوبست وکړی لیکن څه وکم ماحول خراب دی معاشره خراب ده محفل خراب دی نو زما بچان هغې په خپله لار باندې د غلط ماحول او د غلط محفل په خاطر باندې پر غلطه لار باندې ولاړ او کچیرې ته خبره لږ نور ورسره سخته کې چې سړی شاید تا به خپل مسؤلیت سر ته نه رسولی نو دی د هغې جواب دستي درکوي مولوي صاحب زه به څوک یم زه به څنګه د بچي راګرځول وکم حضرت نوح علیه السلام ډېر اولو العزم نبی دی او هغې د خپل بچي د خلاصون بندوبست نشي کولی هغې خپل بچی د ګناه څخه نشي راګرځولی د جهنم څخه نشي خلاصولی نو زه به د دې بچي ذمہواري در کومه حده پورې ادا کړم زه به څنګه بچی راوګرځوم نو ځکه ما محنت کړی دی لیکن زما د محنت رنګ هغې اثر پر بچي باندې نه دی ښکاره سوی الله تعالی د قرآن کریم په دې آیاتو کې د دې خبرې جواب کوي چې سړی د دې بچانو د راګرځولو فکر وکړه لکه څنګه چې ځان د جهنم سره خلاصوي او ځان د جهنم د عذاب سره راګرځي د دې بچانو د جهنم د عذاب سره د راګرځېدلو فکر وکړه زمنم دا یو حقیقت دی چې کله مور و پلار د بچي د ګناه سره د راګرځولو دپاره پوره محنت وکړي او د هغې باوجود بچی د ګناه څخه نه راوګرځي نو د مور و پلار ذمه فارغه ده او د قیامت په میدان کې دا مسؤلیت د مور و پلار پر ذمه باندې نه راځي زه دا منم لیکن دې ته هم کتل کېږي چې مور و پلار د بچي د راګرځولو دپاره په کومه درجه کې محنت کړی دی او در کومه حده پورې ځان پر ستړی کړی دی او در کومه حده پورې دا کوشش کړی دی چې زما بچی د ګناه سره وګرځي قرآن کریم خو دې آیات کې ګناه اور بللی ده کچیر مور و پلار د بچی د ګناه څخه د راګرځولو په خاطر باندې داسې محنت وکړي لکه یو څوک چې خپل بچی د اور سره راګرځوي نو بیا خو یقینا مور و پلار ذمه فارغه کړې ده او د بچی د راګرځولو فکر یې کړی دی او کچیرې د هغې څخه کمه درجه محنت وکړي او مشقت برداشت کړي لکه بچی چې د اور سره راګرځي د هغې په درجه کې دی محنت و مشقت نه وکړي بیا مور و پلار محنت نه دی کړی بیا مور و پلار د بچي په دې ګناه کې خدا نخواسته ورسره شریک نه بلل کېږي زه د دې تاسو ته همیشه مثال پیښوم دې میدانه باندې د باندې میدانه د پر هغې باندې یو غټ اور بل دی
او داسې اور دی چې هغه په لږ زمانه کې انسان بالکل دستي پسکرو په کوله باندې بدلوي. او ستا یو بچی نادان دی، هغه د دې اور و ښایست ته ګوري، د دې اور و ښه رنګ ته ګوري، د دې اور و رڼا ته ګوري، بس پر دې اور باندې ورزغلي. نور هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دا اور سړی سوځي او دا اور سړی پسکرو بدلوي او دا اور سړی ختموي. بس هغه صرف په ناداني او د خپلې ناپوهۍ په خاطر باندې پر دې اور باندې ورمنډې کړي. نو ستاسو خیال دی چې مور و پلار به د دې بچي متعلق څه وکړي؟ صرف په ژبه به دا ورته وایي چې بچی دا اور دی سوځي، او چې کله بچي نه ومنل بس ځي دې په اور کې دې وسوځل شي. نه، زما خو دا عقیده ده که چیرې دا مور و پلار حقیقي مور و پلاري، نو بیا به هغوی د بچي د راګرځولو دپاره په پوره پیمانه باندې محنت کوي. هغې به د خدای روی دی بچي ته نسي چې بچی د خدای روی دی په دې اور کې سوځي او دا اور دې تباه کوي او دا اور دې ختموي، پر دې اور باندې مو ورځه. که چیرې هغه بچی د دې مور پلار خبره نه ومني، نو زما دا عقیده ده چې بیا د کلي څومره ملایان دي څومره مشران دي دا به ټول پر مرکه کې چې راځئ د خدای په خاطر زما بچی ځان په اور کې سوځي. که چیرې هغه هم دا خبره نه ومني، نو اخر به دا پلار د خپله لنګوټه د دې بچي په پښو کې وروغورځي او بچي له به ننواتې ورځي او په مرکو به ورځي چې بچی د خدای په خاطر په اور باندې څنګه ځان سوځي. او زما خو دا عقیده ده که بچی چې در څو پورې د مور پلار د دغه وره سره ګرځولی نه وي، در هغې وخته پورې د مور پلار باندې خوراک حرامي، پر هغه وخته پورې پر د مور پلار باندې څښل حرامي، در هغې وخته پورې پر د مور پلار باندې آرام حرامي چې در څو یې دا بچی د وره راګرځولی نه وي. نو که په دغه درجه کې مور پلار لکه بچی چې د وره څه په کم محنت باندې راګرځي، بچی د ګناه څه په دغه رقم محنت باندې راوګرځي، بیا خو یقینا مور پلار د بچي د راګرځولو دپاره بندوبست کړی دی او د بچي په ګناه کې مور پلار شریکان نه بلل کیږي او د بچي د ګناه مؤاخذه د مور پلار پر ګردن باندې نه راځي. او که د دې څه په کمه درجه باندې صرف زباني مې ورته ویل چې بچی مه کوه دا ګناه ده دا نافرماني ده، چې بچی نه ومنل نور بچی پوهېږي خپل عمل یې پوهېږي، زه پوهېږم خپل عمل یې پوهېږم. نو زه هم سړی شریعت خو دا نه وایي چې ته پوهېږي خپل عمل دې پوهېږي، بلکې شریعت دا وایي چې دا بچی راګرځول ستا ذمهواري ده او تا نه راوګرځوله، بیا چې دې بچي څومره بد عملۍ وکړي د قیامت په میدان کې به د هغې مؤاخذه ستا پر غاړه باندې راځي، بیا به د هغې سزا تا ته درکول کېږي، بیا به د هغې جرم ستا پر غاړه باندې ضرور راځي. په دې خاطر باندې د دې بچی راګرځول دا د مور و پلار ذمهواري بلل کیږي. نن په معاشره کې د مور و پلار سره د بچی د هر څه فکر سته، چې کله بچی پیدا سو د هغې د خوراکي فکر دی، د هغې د لباسو د جامې فکر دی، چې کله لږ راغټ سو د هغې دستي د تربیت او د تعلیم او د هغې د اسکول او د مکتب فکر دی، چې کله د هغې څه دستي لږ رالوی سو د مور پلار په ذهن کې د هغې د کوزدي او د واده او د دې ترتیب دی. نو د مور پلار سره د بچي د هر شي فکر سته، که نسته ورسره هغه د بچي د دیندارۍ فکر نسته چې زما بچی دینداره څنګه سي، زما بچی قرآن باندې ولد څنګه سي او زما بچی په اسلامي تعلیم او تربیت باندې ښایسته څنګه سي، د دې خبرې فکر د مور پلار سره نسته. نو زه دا وایم چې د خدای په خاطر که دا دین دومره بې ترتیبه دی، که دا دین دومره سپک شی دی چې د بچی نور د هر څه فکر در سره سته او د بچی د دیندارۍ فکر نسته در سره، بیا ما او تا څه قیامت پر ځان باندې جوړ کړی دی چې سهار لمانځو له راځغلو، ماښام لمانځو له راځغلو، لمنځونه کوو، روژې نیسو او زکاتونه ورکو او زندګي مې ټوله په عباداتو کې تېره کړه، او هغه دی دومره بې اهمیته شی چې هغه د بچي د هر شي متعلق ته فکر کوي، د هغې متعلق فکر نه کوي. که ستا په دماغ کې دا دین دومره بې اهمیته دی، بیا نو ولې دومره مشقت او دونه تکلیفونه برداشت شي؟ لیکن دا یو حقیقت دی چې دین بی اهمیت نه دی، لیکن زما او ستا د کم نصیبۍ په خاطر باندې زما او ستا په دماغو کې د دې دین په هغه خپله اندازه باندې اهمیت نه دی راغلی. نن چې کله بچی د مور پلار د تربیت په اندازه کې راسي، نو د ټولو څه مخکې بچی په کم مکتب و مدرسه کې اچي چې د هغې تربیت په کم شکل دی، چې په کومو مکاتبو کې
چې په کومو اسکولو کې په کومو ترتیبو کې نه د بسم الله شول ستا، نه د کلمې شول ستا، نه د مور پلار د حق اندازه ستا، او نه اسلامي تعلیم ستا، نه اسلامي تربیت ستا. په دې شکل باندې دا بچی را لوی سي. او دا ظلم اولنی د مور پلار د لاسه سره روان سي. او چې کله بچی د قرآن سره د اسلامي تعلیماتو تربیتو سره ناولد وفالل سي، نو بیا د هغې په نتیجه کې داسې نسلونه تیار سي چې نن هغه نسلونه ځان تعلیم یافته طبقه بولي، ځان مهذبه طبقه بولي، او د ټولو مسلمانانو واګې او جلو او قدرت د هغې په لاس کې دی، او نن د مسلمانانو پر سر باندې مسلط دي چې هغې ظالمانو نه کلمه ولا ورځي، هغې ظالمانو نه سوره فاتحه ولا ورځي، هغه ظالمانو نه لمونځ ولا ورځي. د هغې په دماغ کې نه اسلامي تربیت ستا، نه اسلامي تهذیب ستا، او د الله تعالی د ټولو مسلمانانو پر سر مسلط کړي دي. او دا جرم د چا څه وسو؟ دا د مور پلار څه وسو چې هغې بچی په دې کوچنیوالي کې په دغه شکل باندې په دغه تعلیماتو کې راوفالی او د قرآن او د حدیث سره یې ناولده لوی کړي. او دا د الله تعالی یو قانون هم دی، دا د الله تعالی سنت و عادت دی چې کله الله تعالی د کم مخلوق په خاطر باندې یو څوک ناراضه کړي، الله تعالی هغه مخلوق اول د ده پر سر مسلط کړي. مثلا د یو مخلوق په خاطر باندې ته ګناه کوي، په دې خاطر چې هغه مخلوق زما سره راضي او خوشحاله سي، دا تجربه هم د الله تعالی طریقه هم ده. د ټولو څه مخکې هغه مخلوق الله تعالی ستا پر سر مسلط کوي. نن مور و پلار د بچی د راضي کولو دپاره چې زما بچی په معاشره کې لوړ مقام پیدا کی، او زما بچی منصب و وزارت پیدا کی، او زما بچی تعلیم یافته سی، د دې بچی په خاطر خپل رب ناراضه کوي. لیکن په معاشره کې که ګورو اولنی د دې مور پلار پر سر د هغه بچی مسلط دي. د دې معلومات تاسو ته نسته، د دې معلومات ما ته سته چې نن په معاشره کې بچان د مور پلار دپاره په کم شکل وبال دي، او نن معاشره کې بچان د مور پلار دپاره په کم شکل عذاب جوړ سوي دي. د هغې وجه دا ده چې پلار غلط تربیت وکړي، پلار غلط تعلیم کې بچی راوپالی، او پلار د دې بچي د تربیت او د تعلیم په خاطر باندې الله ناراضه کوي. نن به د پلار د هغې سزا په خپلو سترګو ویني، هغه بچی به د ټولو څه مخکې د خپل پلار ته په بد نظر ګوري، او هغې به د ټولو څه مخکې د خپل پلار بې عزتي کوي. ځکه پلار بچی په داسې ماحول کې لوی کړی دی، او پلار د بچي داسې تربیت کړی دی چې په کوم ماحول کې ما مخکې درته ویل چې هغې کې د اسلامي تربیت څه بندوبست نسته، په هغې کې د اسلامي تعلیم څه بندوبست نسته، په هغې کې د مور و پلار د حق څه خانه نسته، او په هغې کې د مور و پلار د تعظیم څه فیصله او څه وینا نسته. نن خو هغه تعلیمات کمې درجې ته رسېدلي دي چې کم څوک په دې تعلیماتو کې راغلی دی او د هغې زندګي په دې تعلیماتو کې تېره سوې ده. تاسو ورسئ په دې تعلیماتو کې مغربي قومونه د ټولې دنیا څخه ځان مخته بولي او ځان مهذبه طبقه بولي، وایي موږ تعلیم یافته خلک یو. لیکن د هغې د تعلیم نتیجه دا ده چې مور و پلار کله بوډا سي، په دې مغربي قومونو کې بیا د دوی د عقیده ده چې دا اوس په کور کې د استېدلو لایق نه دي، د دې څه ماشومان او لمسیان مرض اخلي. نو بیا په هغه قومونو کې یو قسم کفسان دي، هغه ورته جوړ سوي دي، بیا حکومت ځینې باسي، هغه بوډۍ در مرګه پورې په هغه کفس کې نوره زندګي تېروي. او چې کله په دې بچانو کې ډېر به وفاداره بچی، نو هغوی چې کله د اختر ورځ راسي نو یو جوړه کپړې ورخستي او د مور ملاقات د مور روغبړ له ورځي. لیکن اکثره بچان داسې چې بیا در مرګه پورې هغه د مور پلار سترګې نه ویني، او هغه مور پلار ته د بوډاوالي په زمانه کې ټوله زندګي د دې بچانو د لمسیانو په انتظار او په شوق په ژړا کې ورباندې تېره سي. نن په مغربي قومونو کې دا ترتیبونه روان دي. څه زمانه مخکې زموږ یو استاد ویل چې د مغربي ملکونو کې یو ملک چې کوم نرسنګ هوم دی ورته وایي چې کومه جالۍ ده او کوم ځای دی چې په هغې کې د پلار و مور ساتل کیږي. نو یو صاحب ته ټلیفون رالی چې سړی ستا پلار په دې ځای کې وفات شوی دی، راسه د خپل پلار لره.
چې کله د هغې هغه چوکیدار و هغه مزدور د هغه ځای دله حاله وکړي چې تر راسه د خپل پلار کفن و دفن وکړه د په ټلیفون ورته زما خو یو ضروري مجلس روان دی زه په هغې کې مصروف یم زه خلاص نه یم ته در ښار ولاندې کړه کفن و دفن یې وکړه چې څومره بیلو خرچه یې راله بیل یې ماله راواسته. دا د هغې خلکو د پلرونو سره په دې شکل زندګي ده. دا هغه مهذبه طبقه ده، دا هغه تعلیم یافته طبقه ده. او هغه زموږ استاد ویل چې دا خو مغربي قومونه څه کوي څو زمانه مخکې په دې کراچي کې هم دا ترتیب اوس چې کله په هغه حال کې هغه پلار وفات سو نو بچي ته حال رالی او ټلیفون رالی چې ستا پلار وفات سو راسه د هغې څه ترتیب وکړه نو ده ورته ویل چې زه په یو ضروري سفر باندې روان یم زما ضروري میټینګ و مخته دی نو تاسو د هغې کفن و دفن وکئ د هغې هغه خرچه ماله راواستوئ زه به د بینک د لارې هغه خرچه در ادا کړم. نو چې کله فلار بد عمل وکړي او د دې زوی په خاطر خپل رب د ځانه څه ناراضه کوي نو فلار د هغه بد عمل نتیجه په خپلو سترګو باندې په خپله زندګي کې ولیدله. حالانکه اسلامي تعلیمات څه دي چې رب ارحمهما کما ربیانې صغیره ته به د بوډاوالي په وخت کې د مور پلار ته دعا کوې ته به د دې بوډاوالي په وخت کې د مور پلار خدمت کوې او ته به د دې بوډاوالي په وخت کې د مور پلار پر لاسو پښو باندې مچوې او کما ربیانې صغیره چې کله ته ماشوم وې هغې په څومره ناز و نعمت باندې ستا پالنه کړې ده. په دې خاطر باندې د بچانو ښه تربیت کول او د بچانو د تعلیم او د قرآني احکامو سره د ولدېدلو بندوبست کول دا د مور پلار ذمهواري ده. ما مخکې درته ویل چې کله د مور پلار سره په اول سر کې ترتیب لږ خراب سي او بچی په دې بې ترتیبه تعلیماتو کې وفالي نو د هغې څه وروسته چې کله بچی غلطې لارې ته ولاړ سي نو بیا دی وایي چې یاره ما خو دې کې د تعلیم اراده کړې و چې زما بچی به تعلیم یافته سي لیکن نه معلوم زما بچی ولې پر غلطه لار باندې ولاړی نو بیا دی د هغه بچي څه شکوي او ګیلې کوي چې بچی ما خو په دې نظر باندې نه درته کتل لکه ته چې څنګه سوې. لیکن مولانا روم رحمت الله علیه وایي د بچي څه به څنګه شکوه وکړې اندرون کعر دریا تخت بندم کرده ای پلاره پر تخته دی وتړلم دې دریاب ته دی ورغوټه کلم بازو می گویی دامن تر مکن هوشیار و باش بیا دا ګیلې راسه کوي چې بچی فام کوه چې لمن در څه نوده نه سي. نو د بې حیایۍ په سیلاب دی بچی لاهو کوي او د دې بېدینۍ په سیلاب دی بچی لاهو کوي او پلاره بیا به د بچي څه ګیله وکړي چې بچی فام کوه بیا د فام کولو خبرې د بچي د وسه وتلي خبرې دي. په دې خاطر باندې د بچانو ښه تربیت کول او د بچانو د تربیت فکر کول دا د مور و پلار ذمهواري ده چې مور و پلار به د بچانو د ښه تربیت ذمه سرته رسوي. د هغې د تربیت یوه حصه د ټولو څه مخکینۍ حصه دا ده چې وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها چې بچی به د ټولو څه مخکې په کور کې په لمانځه باندې ولدی او واصطبر علیها په خپله به هم پر دې لمانځه باندې استقامت کوي. الله تعالی عجیبه د حکمت ډک ترتیب بیانوي. ښکاره خو دا ده چې الله تعالی دې بنده ته وایي چې په خپله به هم لمونځ کوي او بچی به هم پر لمانځه امر کوي لیکن الله تعالی اول ورته بچی به پر لمانځه باندې امر کوي واصطبر علیها په خپله به هم پر لمانځه استقامت کوي. د دې دا معنا که بچی هر څومره امر کوي چې په خپله لمونځ نه کوي د ستا امر کېدل د بچي په حق کې نفع او ګټه نه لري. که ته په ژبه باندې هر څومره بچي ته وایې چې بچی لمونځ دومره ښه کار دی او بچی لمونځ فرض عمل دی بچی لمونځ د الله تعالی عبادت دی او په ژبه باندې بچي ته هر څومره هدایات ورکې که چیرې پلار په خپله پر لمانځه باندې استقامت نه لري نو بچی بیا هغه خبرو څه تاثر نه اخلي ځکه هغې د ټولو څه مخکې د پلار زندګي ته ګوري چې پلار په خپله د لمانځه سره کوم عمل کوي. نو قرآن کریم ورته وایي وامر اهلک بالصلاة بچان به پر لمانځه باندې امر کوي لیکن د دې سره سره واصطبر علیها پلاره په خپله به ته هم لمونځ کوي پر لمانځه به دوام کوي لمونځ به همیشه کوي پر لمانځه به استقامت کوي بیا به دا ستا وینا او ستا عمل د بچي په حق کې ډېر مؤثر تمامي شي. لیکن اوس بچی بس کم اندازه کې په کم وخت کې پر لمانځه امر کیږي د شریعت تعلیمات په دې باره کې څه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک راځي
مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 او واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. چې کله بچی 9 کاله ته ورسېدی نو پر 9 کاله زمانه باندې به بچی په لمانځه باندې امر کوي. قسم د 9 کاله په زمانه کې بچی په لمانځه باندې مکلف نه دی، نه پر بچی باندې لمونځ فرض دی. صرف د دې بچی د لمانځه سره د عادت جوړولو او د بچی د لمانځه سره د تعلق جوړولو چې کله د باندې د فرضیت زمانه را رسیږي د هغې څه مخکې د لمانځه سره عادت سي او د لمانځه سره تعلق جوړ سي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر 9 کاله به په لمانځه باندې امر کوي. لیکن که د 9 کاله زمانه تېره سوله نو د 9 کالو په زمانه کې به د بچي څه صرف پوښتنه کوي چې بچی لمونځ دې کړی دی که دې نه دی کړی. چې کله 9 کاله عمر پرسو لمونځ به ور زده کوي، په لمانځه به یې باقاعده ودروي او بیا به د ورځې پوښتنه ځینې کوي بچی لمونځ دې کړی دی که دې نه دی کړی. او که چیرې لمونځ نه و کړی نو هغې ته به صرف تاکید کوي چې بچی لمونځ کوه، لمونځ عبادت دی، لمونځ ثواب دی، د لمانځه تشویق به ورکوي. لیکن چې کله د 9 کالو تیر سو 10 کاله ته ورسېدی بیا به دا بچی پر دې لمانځه باندې ضرور امر کوي. او که چیرې هغه بچی لمانځه ته نه برابرېدی او لمونځ یې نه کوی بیا به د هغې سره ضرب وهل هم ورکوي. او چې کله دې زمانه ته ورسېدی بیا به د بچانو په مابین کې بسترې در دې زمانه پورې په عامو کورو کې رواج دا دی پر بچانو باندې یو تلتک واچي در یو بړستنې لاندې کې دې وخت کې به د بچانو په مابین کې بسترې هم جلا کوي. نو 9 کاله زمانه دا د بچی د لمانځه زمانه ده. د دې حدیث صدا معلومیږي چې د 9 کالو څخه مخکې پر بچی باندې سړی بوج نسی اچولی. ځکه الله تعالی په ټولو فرایضو کې لمونځ اهم فرض دی. الله تعالی د لمانځه بوج پر بچی باندې نه دی اچولی، نو د نورو ترتیبو بوج بیخي د 9 کالو څخه مخکې پر بچی نسی اچول کېدی. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وی زموږ د معاشره انسانان باید چې په دې حدیث باندې عمل وکړي. دی وایي چې بعضې خلک په معاشره کې د دې ډېر شوقیان دي، 4 کلن بچی دی، 15 کلن بچی دی، دی په دې خوشحاله دی زما بچی روژه نیولې ده. حالانکه دا د دې بچی د روژې زمانه نه ده چې دې زمانه کې الله تعالی بچی په لمانځه نه دی مکلف کړی، بیا د روژې غوندې شاق او سخت عبادت د دې بچی پر ذمه باندې څنګه اچوي. نو په دې خاطر د 9 کالو څخه مخکې نه په بچي باندې روژه نیول او نه بچی په لمانځه باندې مکلف ګرځول، بلکې د 9 کالو څخه مخکې بچی خپله تفریح ته، خپل کیل ته، خپلې بازۍ ته، خپل شوق ته ورپرېښول چې د هغې په خاطر د بچي ښه نشو نما په دماغو په صحت کې راسي. او دې زمانه کې د 9 کالو څخه مخکې زمانه کې بچی مسجد له نه راوستل. ځکه یو خو په هغې په وجه باندې د هغې سره دا احتمال چې مسجد د هغې په راتګ باندې ګنده و خراب او دا ګناه ده. او ډېر ځله زموږ د معاشرې بې تهذیبه بچان دي چې هغې بیا په مسجد کې هغه حالات جوړ کړي چې نه د خپل مشران او پلار لمونځ ځینې کولی شي، نه د مسجد نور خلک ځینې کولی شي. ها که چیرې پلار په دې باندې باوري دی چې ما خو دې بچي ته ښه تعذیب و تربیت ورکړی دی، نو صرف د مسجد د عادت کولو دپاره که سړی د 9 کالو کله کله مسجد له بچی راولي د هغې جواز ته، لیکن عام طور باید چې د 9 کالو څخه مخکې بچی په مسجد کې نه وي. او د 9 کالو څخه مخکې پر بچي باندې د تعلیم بوج نه اچول چې باقاعده دی په مکتب کې داخله، باقاعده په مدرسه کې داخله او باقاعده استاز ته کښېنې او باقاعده پر ده باندې د تعلیم بوج اچوي او استاز د ده څه سبق زده غواړي او استاز د هغې په خاطر پر ده باندې مشقت کوي. دا اسلامي تعلیم نه دی، دا غلطه طریقه ده. بلکې لکه زموږ معاشره کې نن خو وبا جوړه سوې ده، نه څوک د اسلامي تعلیم معلومات لري، نه څوک په اسلامي تعلیم باندې عمل کوي چې بس بچی غریب 3 کاله 4 کاله ته ورسېدی بیا د بسته په زړولې ده، بیا یې در مدرسې زغلی، در مکتب او در اسکوله پورې زغلی چې زما بچی څه زده کړي، حالانکه دا د اسلامي طریقې خلاف طریقه ده. بلکې په 3 کاله عمر کې په بچی باندې دننه په کور کې تعلیم کول، هغې ته بسم الله ور زده کول،
هغې ته کلمه ور زده کول، هغې ته سلام ور زده کول، هغې ته 6 کلمې ور زده کول او هغې سره په اسانه باندې د دین یو ست خبرې ورښول او په محبت او په مینه باندې بچی په شوق باندې دې خبرو ته تیارول. په 3 کاله کې دننه د بچي تربیت په کور کې دننه کول کیږي. او چې کله بچی زندگی د 3 کالو سره روانه سه 9 کالو ته ورسېده نو بیا په بچی کې رفته رفته یو څه استعداد پیدا کیږي، یو څه صلاحیت پیدا کیږي او د هغه استعداد او صلاحیت څخه وروسته بیا بچی ته د تعلیم یو ترتیب ور برابرول، د تعلیم څخه مخکې د لمانځه یو ترتیب ور برابرول، په لمانځه باندې درول. او ما مخکې درته ویل چې دې وخت کې د لمانځه صرف پوښتنه کول چې ماښام کله پلار رالی نو کور څه بچي څه پوښتنه وکړي، بچی تا ماپښین لمونځ وکړئ، بچی تا د مازدیګر لمونځ وکړئ چې هغه وایي 2 رکعاته دي وکړو، څنګه دي وکړئ. نو دې وخت کې هغه بچي ته د لمانځه یو څه فضایل ورکول، بچی پر دې لمانځه باندې الله سړي ته جنت ورکوي، پلان کوي چې بچی د تربیت په شکل د دې لمانځه کولو ته تیار سي. لیکن چې کله د 9 کالو څخه 10 کاله ته ورسېدی ما مخکې درته ویل که چیرې بچی په دې وخت کې بیا کمی کوي او د لمانځه کې قصور کوي او لمانځه ته تیاریږي نه، بیا د وهلو اجازت نه دی بلکې د پیغمبر علیه السلام حدیثو کې د وهلو امر دی چې بیا به بچی پر دې لمانځه باندې وهل کیږي. لیکن وهل به څومره ورکوي، د وهلو حد به څومره چې پلار بچی پر لمانځه باندې وایي. زه صرف د پلار خبره نه کوم، یا استاد ته د 9 کالو څخه وروسته دی په درسګاه کې کښېناستی او استاد دا بچی پر دې سبقه باندې وایي، د هغې وهلو اجازت دی، لیکن د 10 کالو پورې پر 10 کاله باندې د وهلو اجازت دی او هغې د وهلو حد به در کومه اندازې نو هغې ته د ضرب اجازت دی. حدیث کې راځي ضربا غیر مبرح، نه به پلار بچی ته داسې وهل ورکوي چې د هغه وهلو په خاطر د بچی پر بدن باندې زخم راسي او د هغې وچی په وهلو په خاطر د بچی پر بدن باندې لیکه راسي، تغمر راسي او نشان راسي. نه د استاز دپاره دا جایز دی چې پر 10 کلن بچی باندې دومره وهل کښېږدي چې د هغې په خاطر باندې د هغې پر بدن باندې رنګ راسي، د هغې پر بدن باندې لیکه راسي، د هغې بدن په تغمو باندې واوړي. نن خو دې الله تعالی موږ او تاسو معاف کړي چې کومو مدارسو کې یا په کومو مکاتبو کې د بچانو سبق ویل کیږي، بیا خاص کر چې کله د قرآن د حفظ بعضې درسګاوې دي نو هغې ته چې په کوم شکل باندې وهل ورکول کیږي، یا د بچی پښې تړل کیږي، یا بچی پر ملا وال کیږي، یا بچی پر لاسو باندې وال کیږي او یا بچی پر سر باندې وال کیږي، هغه بچی داسې غلبلې وي لکه سړی چې یو مجرم ته یو سزا ورکوي. نو داغه ناروا عمل دی، داغه د ګناه عمل دی چې ډېر انسانان او ډېر د دین سره ځان عادت او د ولتیا لرونکي انسانان په دې ګناه کې مبتلا دي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې نه معلوم الله تعالی به د دې ګناه سزا په کوم شکل ورکي. دا بچی چونکې د بلوغ حد ته نه دی رسېدلی نو دې وخت کې دا بچی غریب د معافۍ لایق هم نه دی، او کچیرې دا بچی برته دی استاز ته معافي وکړي یا دې مور پلار ته معافي وکړي، لا هم د دې بچي معافي دې نه صحیح کېږي. نو ځکه دا خطرناکه خبره ده او دا د ګناه خبره ده او دا د دین څخه د ناشناوالي او د لرېوالي عمل دی. ها کچیرته یو ځای ضرورت راسي، د ضرورت په خاطر باندې په دې باندې په بعضو شازو ځایو کې عمل کېدی سي، لیکن په عامه فضا کې چې بچی 2 آیات نه دی یاد کړي، په عامه فضا کې چې بچی 10 منټه ناوخته رالی او پر هغې باندې ته د دومره مجرم وهل ورکوي چې د هغې نه سر ګورې، نه پښې ګورې، نه بدن ګورې او د هغې چیغې ولغلبلې په ټوله فضا کې سره خورېږي. نو ما درته ویل د هغه بدترینه ګناه ده، د هغه بدترین عمل دی، نه معلوم چې الله تعالی به د دې سزا په کوم شکل انسان ته ورکوي. ځکه د بچی د وهلو د پاره فکر کول او هغې د وهلو د پاره یو حد مقرر کول. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د دې دپاره ډېر بهترین اصول کتلی دي. زما عقیده دا ده که د هغې په دې چند تعلیماتو باندې سړی عمل وکړي د ډېرې لوی فساداتو څخه خلاص. هغې د دې دپاره یو اصول دا مقرر کړي دي،
هغه وایي چې کله بچی خطا وکړي، بچی نافرمانی وکړي، نو بیا د بچی د وهلو طریقه دا ده چې د غصې په وخت کې او تاله غصه درسي، استاد له د بچی پر یو عمل غصه ورله یا مور پلار له د بچی پر یو عمل باندې غصه ورله، بیا به د پلار او د استاد د بچی د غصې په حالت کې نه وي. ځکه غصه په انسان کې داسې جذباتي کیفیت دی چې بیا دی د وهلو په وخت کې پر حدودو نه قایمیږي چې یاره دی بچی دومره جرم کړی دی د غومره به سزا ورکم، او ډېر ځله دی د خپله غصه هم پر بچی باندې کاږي. او که استاد غصه پر بچی باندې کاږي، که مور پلار غصه پر بچی باندې کاږي، دا ګناه کبیره ده، او د ګناه کبیرې سزا الله تعالی سړي ته په جهنم کې ورکوي. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله بچی نافرمانی وکړي او د هغې په خاطر باندې پلار له غصه ورله، استاد له غصه ورله، نو بس پر هغه ځای دی مسامحه وکړي چې شمپوشي دي وکړي، بس ځان دې در تیر کړي. چې کله ورځ تېره سوه، 2 تېرې سوې، 3 تېرې سوې، د دې پلار غصه وختله، د دې استاد خشم ختم سو، د هغې څه وروسته د استاد هغه شاګرد راوبولي او مور پلار د هغه بچی راوبولي، او بیا د ځان له مصنوعي غصه ورولي، او بیا د په غصه باندې د بچی ته وایي چې بچی پلانکۍ ورځ دې ولې دا نافرماني وکړه. استاد شاګرد ته وایي چې په پلانکۍ ګړي دې ولې سبق نه وي زده کړی. نو بیا دې بچی ته سزا ول ورکړي، او بیا چې کومه سزا دی ول ورکړي هغه سزا به د بچی د جرم مطابق سزا وي، او بیا به دی د خپل ځان خشم د په مزاج کې پاته نه وي چې د هغې په خاطر دی د خپل خشم کښله پر دې بچی باندې وکړي، یا استاد پر دې بچی باندې خشم وکړي، یا مور پلار پر دې بچی باندې وکړي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي هغه وایي زما ټوله زندګي دغه کیفیت دی چې کله ماله پر یو خبره باندې غصه راسي، نو د غصې په وخت کې زه هغه بچي ته سزا نه ورکوم. چې کله ورځ تېره سوله او زما غصه ختمه سوله، بیا زه هغه بچی راغواړم او بیا د ځانه سره مصنوعي غصه جوړوم، او د هغې په خاطر هغه بچي ته دومره سزا ورکوم چې څومره جرم او ناروا کړي دي. او دې وخت کې بیا زه د خپل غصې د کیفیت کښلو څخه هغه د دې بچي باندې د غصې د کښلو څخه محفوظه یم. ځکه ما مخکې درته ویل چې غصه یو داسې جذباتي او جنوني کیفیت دی چې ډېر ځله د هغې د دورانیې په حالت کې سړی پر حدودو نسي قایم کېدلی، او د سړي سره ضرور در هغه جرم تجاوز کول کېږي په وهلو کې. ما درته ویل د حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دپاره د طرفه د دې دپاره ډېر بهترین اصول دي. که سړی زندګي پر هغه اصولو باندې تېره کړي، بیا به د ډېرو جرمونو او د ډېرو خطاګانو څخه سړی محفوظه وي. زه دا منم چې هغې کلیات نه دي چې په هر ځای کې به سړی داسې کوي، لیکن اکثریات دي چې اکثره سړی په دې باندې عمل کوي، نو انسان د هغې خطا او د هغه نافرمانۍ د ځای څخه محفوظه پاته کېدی شي. هغې دا لیکلي دي چې کله مشر دی کشر دی تا له غصه درله، په یو مجلس کې پر یو چا باندې د خشم کیفیت درلی، نو د مجلس په دورانیه کې به هغه نه ټوکي، هغې ته به تیزه خبره نه کوي، او هغې به د هغه مجلس په دورانیه کې نه بې عزته کوي. ځکه دا کیفیت د غصې دی، او د غصې د کیفیت څخه کله په مجلسو په ترتیباتو کې ډېره خرابې راځي. هغې دا لیکلي دي چې هغه سړی فرېږده، یوه ورځ 2 ورځې بعد یې راوغواړه، او د هغې څه وروسته بیا که د وهلو مستحقو وهل ورکه، او که د غصې مستحقو غصه ورکه، که پر هغه خبره باندې دته سرزنش ورکوي، پر هغه خبره هم سرزنش بیا ورکه. او بیا لیکلي دي چې کله ته د بچي تربیت کوي، نو بار بار پر هره خبره به یې نه ټوکې. که زنانه ده که بچی دی، پر هر کنج باندې بعضې بوډاګانو کې دا عادت وي پر هر څه باندې ګایېږي. نه دا د تربیت طریقه نه ده. پر ډېرو پر 2-3 بچي شمپوشي کوي چې 3 او 4 خطا دی ولې د پر هغې به سترګې پټوي، لیکن د هغې څه وروسته به بیا پر یو ځای باندې هغه چا ته خطاګانې ګردي پر لاس ورکوي چې سړی پلانکۍ ورځ دې دا وکړو ما څه نه وویل، د هغې څه وروسته دې دا وکړو ما څه نه وویل، د هغې څه وروسته دې دا وکړو دا دې وکړو، نو په دې خاطر اخر دې زه دې ته مجبوره کړم چې زه به تا راګرځوم او تا ته به سزا درکړم. نو دا د تربیت بهترینې طریقې دي چې د هغې په خاطر باندې د بچي اسلامي تربیت او د بچي د اخلاقو تربیت او د بچي د ښې زندګۍ دپاره تربیت برابرې شي. نن زموږ په ترتیباتو کې اکثریت انسانان په افراط و تفرید کې دي، حالانکه د افراط لار هم ډېره غلطه ده،
او د تفریط لارم ډیره غلطه ده. بعضې خلک داسې چې پر معمولی خبره باندې بیا د دومره اشتعال دی، د دومره غصه ده، د دومره جذبه ده چې بیا د غصې سړېدل نسته. پر هر ځای باندې، پر کشر باندې، پر زنانه باندې او د خپل د در لاس چې څومره مات انسانان دي پر هغې باندې سخته سختي روانه ده او د هغې سره یوه ذره رعایت نه کول. دا د افراط طریقه ده، دا هم زموږ د اسلامي تعلیماتو خلاف طریقه ده. بعضې خلک بیا دومره په تفرید کې زندګي تیروي چې بچی د ده مخ ته هر څه کیدی پر هغه باندې نه راګرځي. حالانکه افراط هم د اسلامي تربیت حصه نه ده او تفریط هم د اسلامي تربیت حصه نه ده، بلکې د اسلامي تربیت حصه اعتدال دی چې په دې باره کې به د سړی درمیانه روي کوي. نه به دومره سختی کوي چې انسانان ستا د زندګۍ څخه بیزاره سي، نه به دومره نرمي کوي چې انسانان بیا ستا په مخ کې جرأت او دلاوري پیدا کړي او بیا هغې د ګناه په کولو کې څه عار و بیره نه محسوسوي. نو دا هر څوک چې مشري، که د پلار په شکل که د استاز په شکل او که د قبیل په مشري که د خاندان مشري، نو د هغې دپاره د خپل خاندان بهترین تربیت کول او بیا خاص کر په کشنی خبرو کې د خپل بچي مزاج راګرځول. بعضې خلک دی هغې ډېره غلطه طریقه دا ده چې دی پلار دی بچی په ناز کې په درواغو باندې عادت کی، د بچی سره درواغ وایي، حالانکه د ابتدا سره د بچی عادت ور خراب کی، د ابتدا سره د بچی په دماغ کې دا خبره ولور کی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې د پیغمبر کور ته یو زنانه راله چې کله کښېنسته د باندې په دروازه کې یو بچی ګرځي، نو هغه زنانه د ناز په شکل باندې 2-3 ځله دی بچي ته وایي راس، لیکن بچی هغه زنانې له نه راځي. هغه زنانې جیب له لاس ورړی ورته وایي بچی راسه یوه خورما دله درکه. د بچي په دماغ کې چونکې د دې شانو سره ډېر لالچ او مینه ده، نو هغه بچی باره ورله رالی. پیغمبر علیه صلات وسلام هغه زنانې ته وایي تا سره خورما سته یا دې د ورکولو نیت دی؟ نو هغه ورته وایي زما سره خورما سته او زما د ورکولو نیت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي که دې چیرې دا خورما نه وای در سره یا دې د ورکولو نیت نه وای او صرف دې دا بچی په دې دوکه باندې رابللی، دا دې د دې بچي سره بدترین خیانت او دا دې بدترینه ګناه وله. ځکه چې تا کله خورما نه وای ورکړې نو تا د دې بچي سره درواغ ویل او د دې بچي د ابتدا سره دې په دماغ کې دا ورکښېنول چې درواغ عادت جوړول د هر چا دي او دا دې د بچي سره دوکه ده، په دوکه دې ځان رابلی او بچی دې د ابتدا سره په دوکه باندې عادته وی. نو درواغ ویل او دوکه کول او بچی د ابتدا سره د هغې اخلاق خرابول دا د مور و پلار دپاره مناسب عمل نه دی. نو مور و پلار چې بچي ته کومه خبره وکړي چې بچی دا کوم په کار دا دی چې هغسې ورسره وکړي، ځکه چې د ابتدا سره د بچي په دماغ کې د دوکې او د درواغو هغه ترتیب جوړ نسي او ترتیب برابر نسي او پر کشني عمل باندې بچی راګرځول، ځکه د بچي ابتدا د دې کشني عمل سره وانیسي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث را نقل کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی لمسی حضرت حسن رضی الله عنه رالی مسجد نبوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور کې د مسجد نبوي کې د زکات او د صدقې خرماوي پرتې دي. بچی چې کله هغې ته ودرېدی د بچی خپل ترتیب دی نو د هغې لاسه خرما ته نه ودرېدی، دستي یو خرما را حمله که په خوله کې چخ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کخ ور وغورځېدی د ځایه او په دې خوله باندې ګوته ور وګرځول، ورته کخ اما عملت، ورته کخ انها صدقه اما عملت انا لا ناكل الصدقه. ورته بچی دا مکه او دا خو د صدقې او د زکات شی دی، ایا ته په دې باندې نه خبر چې موږ صدقه او زکات نه خورو؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژر د حضرت حسن هغه خوله ورصفا کړه او پر دې عمل باندې حضرت حسن دستي را وګرځاوه. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت حسن څومره محبوب انسان، ډېر ځله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر منبر باندې ناست، حسن او حسین چې به کله را منډې کړې دی به د منبر سره د خطبې په مابین کې ورشوس او ډېر ځله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې پر لمانځه باندې و، دی به په حالت د سجدي کې و حسن او حسین برالو پر دې سټ بور کښېنستل.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به د سجدې سره پورته کوي باره به په لاس باندې یو ونیوی د سجدې سره به راپورته سو دوی به هلته کښېنول او چې کله به سلام وګرځاولی صحابه ان الولد مبخله مجبنه دا اولاد دی دا هم سړی بخل ته رسوي چې څه خارې راځي بس په دې نیت به خوندي کوي چې زما بچان به وخوري او په سړي کې جبن او بزدلي پیدا کوي چې کله د جهاد ترتیب راسي د سفر ترتیب راسي په دې نیت باندې نسې تللی چې زما بچان به وچاته پاتې شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر محبوب بچانو لیکن چونکې بل طرف ته یوه خورما باندې څه کېدله چې مسجد نبوي ټول د خورماو ډک لیکن بل طرف ته د هغې ترتیب دی د هغې تربیت دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې د هغه بهترین تربیت په خاطر باندې د خورما د خولې څه ځینې غورځوي او دا ورته کخ کخ بچی انا لا ناکل الصدقه موږ د صدقې مستحقین نه یو موږ صدقه نه خورو نو دا به د خولې څه غورځوي نو مقصود مې دا دی چې د بچي ابتدا د تربیت دا د کشنی کشنی کارو څه کول کیږي او چې کله په دې کشنی کشنی کارو کې سړی د بچي تربیت کوي بیا خو بچی ډېر تربیت یافته بچی په معاشره کې فیس نن سبا زموږ او ستاسو معاشره کې دې خبرو کې ډېر کمی مور پلار د بچي د محبت په خاطر باندې بچی پر یوه خبره باندې نه راګرځوي حالانکه د بچي دغه محبت او د بچي دغه مینه او د بچی سره دغه رحم و شفقت دا مخکینی ادوارو په مخکینی دورو کې د مور پلار د بچانو سره وو لیکن هغې به د بچی د تربیت په خاطر باندې خپل محبت هغه کنټرولوي او خپل محبت به په ضبط کې لیکن چې پر کوم ځای به د بچی د تربیت مسله و بچی د تربیت به پوره خیال ساتي لیکن نن مور پلار دې حال ته رسېدلی دي چې بچی هر څه کوي د ماشوموالي په وخت کې مور پلار یې نه راګرځي چې کله خبره مخله راسي وای دا نادان بچی دی په څه باندې نه پوهېږي نو ته خو به نادان نه یې دی بچی که نادان دی مور پلار خو به نادان نه یي بچی که په دې باندې نه پوهېږي مور پلار خو په دې باندې پوهېږي نو ځکه د مور پلار ذمواري دا ده چې بچی پر هره خبره باندې راوګرځي او د ابتدا څه د بچي په دماغ کې ښه تربیت وله ورکړي او پر کشنی کشنی خبرو باندې بچی راګرځي او د هغې څه وروسته بیا د بچي ښه تربیت زویب حضرت عکراش ابن زویب ترمذی شریف حدیث دی دی وایي زه یو بچی وم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته رالم چې کله ډوډۍ راغله نو یوه کاسه کې غټه ډوډۍ ده غټه کاسه ده او په دې کې ډوډۍ وړه ده او ټول په راټول یو زما سره چونکې د ډوډۍ د خوړلو پوره ترتیب نه دی را معلوم نو زه یوه ګوله دلته کوم د کاسې یوه دلته کوم یوه دلته کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در دې لاس ونیو یا بنیا سم الله د ټولو څه مخکې یو ځل بسم الله ووایه ورته یې وکل مما یلیک بچی د دې خپل طرفه څه خوره پر ډوډۍ باندې چې کښېنستې اولنی بسم الله وایه د هغې څه وروسته د دې خپل جانبه څه خوره چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره وه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه تربیت نو بیا در پایه پورې ډوډۍ د دې خپله کونجه د کاسې د کونجه وخوړله لیکن چې کله ډوډۍ پورته سوله نو د هغې څه وروسته بله کاسه راله په هغې کې خورماوې پرتې دي لکه زموږ ستاسو په اصطلاح کې د ډوډۍ څه وروسته کله چاله میوه راسي او خورماوې چونکې وچې هم ستا تازه هم ستا کچه هم ستا پخې هم ستا او ما خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره اورېدلې و نو ما خورما هم د دې خپله کونجې څه خوړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وویل ای کراشه بچی چونکې دی کې مختلف نوعی دي په دې کې بیا تا ته اجازه ده چې د هره کونجه څه د هره خورما خوښه سوه هغه راپورته کوه په مخکینۍ کاسه کې چونکې یو قسم شوروا وه نو د هغې دپاره ترتیب دا دی چې د خپل جانب یې خوره او دې کې چونکې مختلف انواع رالو مختلف اقسام د خورماو رالو نو چې کوم ځای د زړه غواړي کومه خورما دې خوښه ده هغه راپورته کولی شي نو دا هغه کشنی کشنی خبرې دي چې په دې سره د بچي ښه تربیت کول او بچي ته د ډوډۍ طریقه ورښول او بچي ته د پریوتلو طریقه ورښول او بچي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو سره محبت په دماغ کې وراچول زه خو آخري خبره کوم چې زه دا وایم چې بس د بچي یو تربیت دی د بچي تربیت دا د مور و پلار زندګي ده که چیرې مور و پلار ښه زندګي په کور کې تیروي او د قرآني احکامو د اسلامي تهذیباتو خیال ساتي بیا خو بچی خپل زندگی دستی په اسلامي تهذیب کې مهذبت زده کوي
او که پلار په کور کې ناست دی دلته سګریټ وڅکه او دلته څه وکړه دلته څه وکړه نو بچی به څه ځینې زده کوي نو چې ده غورځولی لا نه وي بیا به بچي په خوله کې نیولی نو د بچی تربیت دا د مور و پلار بهترینه زندگی ده که مور و پلار بهترینه زندگی سره تیره کی ستا په خیال چې د خاوند او د زنانې هر ساتکۍ سره جګړه و دا وایي بچی غریبه د دې څه زده کی نو د بچی بهترینه زندگی دا د مور و پلار ښه تربیت ښه زندگی ده که چیرې مور و پلار په کور کې ښه زندگی زده کوي دا د بچی د زده کړې زمانه نو هغه په خپله ښه زندگی زده کولی شي او که د مور و پلار په کور کې غلطه زندگی او د نفرت زندگی او د جنجالو د ستړو ډکه زندگی بیا خو بچی ستړی تربیت پیدا کوي نو ځکه د بچان دا یو قسم ګلان دی الله تعالی موږ ته راکړي دي موږ د دې بچانو دپاره د دې اسمان غوندې سایه داره یو موږ د دې بچانو دپاره الله نرم مځکه پیدا کړي او دا یو ګلان دي نو چې په دې نرم مځکه کې د بچانو ښه پالنه وسي او د دې ګلانو ښه روزنه وسي دا به د مور و پلار دپاره هم خیري او دا به د اسلامي معاشرې دپاره هم ښه الله تعالی دې دا څو خبرې قبولي وګرځوي